درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خپرونه. سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې په مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 11 لوست ښه راغلاست. وایم چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په هکله ده. راځو خپل درس پیلوو. د چین د خلکو جمهوریت دا چې د چین هیواد د درولي وچو اروپا، اسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري، نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د اسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی چې 9.6 میلیونه کیلومتره مربع مساحت لري او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت پلازمینه د پیکان یا د بیجینګ ښار دی چې د ډیرو پخواني مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې ته رسیږي. یعنی 3000 کاله مخکې د چین هیواد دغه د پیکن ښار یا بیجینګ ښار 3000 کاله سابقه لري. او په 20مه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړنۍ امپراتوري حکومتونه وروسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلی. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1919 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور چې ګومینتانګ د ګوند مشري تر 1920 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلي کې د ماو په مشري سره هغه پاتې شونې ماته خوړونکي بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچین په ګډوډۍ کې برخه اخیسته وه هغه ژوندي پاتې سوي وو. د جوده په قوماندانۍ سره هغوی یو له بل سره یو ځای کیږي او دغه ناکامي ګډوډي د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځه وړلو څخه ژغوري او دغه پریکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي هغه د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماو د 1911 میلادي کال په وروستي کې د چین لومړنۍ شورا یا شورای جمهوریت د ګیانګسي په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په عملي ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومندان تر نظارت لاندې وو او بل بیا هغه آزادې سیمې چې د چین کمونیست ګوند رهبري کوي. یعنی دغه مهال کې دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملي ډول سره دوه چین منځته راځي. یو هغه چین چې د ګومندان تر نظارت لاندې دی او بل هغه آزادې سیمې چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبري په غاړه لري. ګومندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او ترڅنګ ختیځ ته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدله. او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1946 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 4مه نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزی کمیټې دا پتیلې و چې د لوی مالکانو ځمکې مصادره کړي او د دې کار ترڅنګ د پوځي حاضراتو او د هغو د جلب لپاره هم تدابیر نیولي وه. کمونیست ګوند بیا په دې باندې وتوانېدی چې د مختلفو مبارزو د نظامي لارې څخه خلک د ګومندان د حملو په وړاندې دی آماده کړي او د دغه حملو په وړاندې وکولای شي چې دوی وهڅوي. په 1940 میلادي کال کې بیا په دوبي او مني کې ازادي غوښتونکي یا هغه کسان چې غواړي ازادي ترلاسه کړي دغه ازادي غوښتونکي پوځ په ډیرو کلکو سختو او بریالي عملیاتو سره مخ ته ځي او د ګومندان ښارونه محاصره کوي او وروسته بیا دوی د ماتې سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات د ویلې کېدو کارخانې د ډبرو د سکرو د رایستلو ماشین جوړولې او د انرژي یا د لیږد رالیږد پرمختللې شبکې هم پکې کې وې. دغه برخې کمونیستي قواوو ونیولې.
بیا په 1943 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانېدی چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي او د چین شمالي او ختیځې برخې شمال ختیځې برخې د په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1940 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قواو لاس ته ځي او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین ښارونه بې له جګړې څخه بې له وینې تویونې څخه کمونیستانو لاس ته ورځي. چیکایچینګ د خپلو پوځیانو د کوچني ډلې سره تایوان ته تښتي او د پیکند نیولو او د چانګشي د قواو تر ماتولو وروسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب ته رسیږي او د ماوو 1940 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکن د سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانېږي. راځو د تاجکستان هیواد په هکله پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکښې کې موجودې دي. په ټوله سیمه کې خورا واره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیځ او پاکستان کې د ختیځ او پاکستان کې بلکې د ماورانهر په ښارونو کې او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دي په دغه سیمو کې اوسیږي او ترڅنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپاره شوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې ځینې نور بیا په قرغیزستان کې اوسیږي او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پیړۍ څخه د مخه د تاجکانو خاوره ونیوله او د هغه ځای خلک یې د ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لښکر جوړ کړي چې 310,000 کسه هلته اوسېدل او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه 2 پیړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوی، یعنې پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په 27 څخه تر 19 میلاد کلونو څخه د مخه ګوایشانګ یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول او د کوشانیانو امپراتوري یې جوړه کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي اسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي او د کوشانیانو امپراتوري د 3مې پیړۍ په پای کې کمزوري کیږي چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا ایهاتله بلل کیږي، دغه بل قوم رامنځته کیږي. تاجکستان اکثره چې دی هغه د نژاد له پلوه سپین نژاده دي او کله کله ویلی سو چې دوی د مغولو ځانګړنې پکښې کې لیدل کېږي. علت یې دا دی چې دوی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 13مه میلادي پیړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه هغه په ځان کې مخلوط کړه او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځانګړنې هم په دغه تاجکانو کې لیدل کیږي. بیا د 19مې پیړۍ په نیمایي کې د وخت په تېرېدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سوه. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اواره، توبه، خجند هم د روسیې سره ورتړل سوه او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلی. د تاجکستان شمالي برخه بیا په روسانو پورې اړه درلوده او سویلي برخه هم د بخارا د امیر په ولکه کې راغله. په 1913 میلادي کال کې بیا د شوروي حکومت منګولې چې بیا هغه د مرکزي اسیا په مخکې نیول سویو سیمو کې ټینګې سولې او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان ته د شوروي ترکستان یوه برخه سوله او په 1920 میلادي کال کې بیا عصري قواوې د بخارا شرقي برخو ته ورغلې او دغه د دوشنبې ښار یا د دوی مرکز یې ونیوی. 1924 میلادي کال کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شوروي جمهوریت د ازبکستان جمهوري یوه برخه سوله او په 1990 کال کې بیا د دوشنبې ښار د ستالین آباد او په 1918 میلادي کال کې بیا بیرته د دوشنبې ښار ونومول سو او هم په 1924 میلادي کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې ښارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغاني سیمې د تاجکستان څخه جلا سولې او د سرحدي ټاکنې د همهغه تاریخ څخه
تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی پکښې راغلی. د شوروي اتحاد د رامنځته تلو څخه وروسته بیا په 1991 میلادي کال کې تاجکستان خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه، خپل ځان خپلواک وګڼي او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کوي. راځو ازبکستان هیواد ته چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزي اسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. 90% خلک یې ازبک دي او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسېږي. په سلو کې 30% خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسېږي. رسمي ژبه هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 329 میلادي کال مخکې مقدوني سکندر سمرقند اوسنی ازبکستان او د بخارا یوناني برخه وګرځوله، د باختري یوناني برخه یې وګرځوله. د 6 میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکي خانانو دغه سیمې ونیولې او ازبکانو خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه د اسلام په دین باندې په 1924 میلادي کال کې مشرف سو، په اسلام باندې اقتباس یې کړ او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځای ناستی و چې د جوجي زوی په دغه مرکزي اسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کېښودی او د ازبکستان 15% خلک مسلمانان او حنفي مذهب دي. ځینې نور یې سره سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخواني شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي چې په دغه کال کې د سپټمبر په اوله تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو. ټول ټاکنې رامنځته سولې او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي چې د خپلواکۍ د اعلانولو څخه وروسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي او ځینې اقتصادي نړیوال او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي. ترڅنګ د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډیر ښه اقتصاد په تیره بیا د کرهنې په برخه کې ډیر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد د صنعت په تولید، غذایي توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي او ازبکستان هیواد چې دی هغه په نړۍ کې دویم صادرونکی هیواد دی. د پنبې دویم صادرونکی هیواد. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن زانګو هم بلل کیږي او دغه هیواد نسبی سلسله داسې تنظیم شوې ده چې بافس، بن نوح، دیو یا قوي، قراخان، قوزخان د ترکمنانو اصلي نیکه اورخان یا کرخان دی او د ترکمنستان د مرکزی اسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی چې ډېر خلک یې ترکمنان دي او ځینې قبیلې په دې کې شته چې علي ایلی، آتا، چاودار، امرای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاریموت او ګوکلان د دې هیواد ځینې قبیلې دي چې دغه هیواد بیا په پخواني شوروي اتحاد کې د سیاسي بحرانونو په ډېرېدو سره کمونیست حزب د منځه یوړی او د ترکمنستان دیموکراتیک ګوند په 1991 میلادي کال کې جوړ سو چې مشري بیا نیازاف په غاړه درلوده او ترکمنستان هیواد د اکتوبر په 28 نیټه باندې خپل خپلواکي اعلان کړه چې یو کال وروسته بیا د دې هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړي او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو د اسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کنفرانس، د کار نړیوال سازمان او ترڅنګ د لسګونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو بنسه.